بله مسله او دا ډېره اهمه مسله ده ورور تپوس کړی چې د قرباني دپاره قرض اخیستل چې زه پې قرباني وکړم دا به صحیح او که نه دا مسله اول یاده کوي چې د علماو اختلاف دی چې دا قرباني واجب ده او که سنت ده سنت مؤکده ده کومو علماو چې ورته واجب هم ویلي دي که نه واجب هغوی هم دا وایي چې دا واجب په هغه چا ده چې د چا طاقت وي چې طاقت یې نه وي به قرباني نشته الله دې تپوس نه کوي لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله په یو نفس دومره بوج ږدي چې څومره اوچتولی شي اوس چا د قرباني طاقت نشته الله دنه د قرباني تپوس نه کوي چې تا ولې قرباني نه ده کړې نو هغه کوم مقصد د خبرې مې دا و چې کوم علما چې ورته واجب وي هغوی به کوم څه شرط تړلی څه شرط دی چې طاقت وي چې طاقت یي نو بیا به قرباني لازم ده او دلته اوس سوال دا راغی بیا هم چې صحیح دی یو سړي سره طاقت نشتی غوره دا نه دي چې دی د دې عبادت دپاره د چا نه پیسې راولي او ویې کړي عبادت ته غواړي چې په دې کې شریک شي او دا د یو مسلمان جذبه خصوصا چې دینداره سړی هغه کوشش کوي چې ما به د عبادت کې برخه واخیست نو جواب د هغې دا دی که چېرته داسې کسي چې دی قرضه واپس ورکولی شي امید یې شتي مزدوري کوي تنخواه ورته میلاویږي یا جیداد یې دی یا دوکان یې دی او هر څه چې دي ورکولی شي قرضه نو بیا خو مستحب دي غوره طریقه ده عبادت کې شریک کېدل دي او طاقت د هغه شتي یا دغه ټیم کې ورسره پیسې نشته خو امید یې دی چې نږدې وخت کې پیسې پیدا کېږي ورکوي نو بیا داسې ټیم کې که قرض راوالي الله به له به هغې اجر ورکوي خو که چېرته داسې سړی چې د امید د قرض د ادا کولو نه وي غریب دی فقیر دی څه مخې ته نشتي نو بیا دله نه ده پکار چې قرض راوالي ځکه چې قرض به راوالي په یو داسې عبادت کې چې هغه په ده باندې لازم نه و ځکه چې طاقت یې نه و خو الله نه و لازم کړی او طاقت نه او د قرض راواړو په ځان باندې او پردی حق او بیا هغه ادا کولی نه شي او دا قرض ادا کول لازم دي واپس نو داسې ټیم کې وله بیا قرض اخیسته هغه نه دي پکار کم ټیم کې قرض راغستی شي چې امید وي امید د وفایي چې زه به وفا مطلب یې دا قرض به واپس ورکړم امید یې په دې دی چې یا خو مزدوري کوي یا دی کار اشتي یا تاجر دی جیداد دی مالدار دی خو دغه ټیم کې اوس فی الحال پیسې هغه نه وي نو بیا قرض راغستی شي